نن چې دی زموږ سره کوم میلمه ستاسو په سکرین باندې ګورئ نو هغه د حکیم سید اوتر صاحب هغه ډېر زبردست لیکل کوي، ډېر ښایسته لیکل کوي. موږ نن د هغه خواله راغلي یو، هغه ستاسو مخې ته کېنو، تاسو د هغه نه کلامونه واورئ نو موږ به ترې مزه واخلو او تاسو به ترې مزه واخلئ، چونکې وخت ناوخته دی زیاتې خبرې نه کوو. راځو حکیم سید صاحب ته. اوتر صاحب په پروګرام کې هرکلی جي. ډېره مهرباني. اول خو د ټول نه مخکې جنت ګل عدل صاحب تاسو سره راغلي ملګري نادر خان لالا ته او سره بل ملګري ته یو جهان مننه چې تاسو په دې دومره لنډ تنګ وخت کې خپل وخت ویست او زموږ خواله راغلی د پښتو ادب دپاره، نو یو جهان مننه کوم ستاسو. مهرباني جي، ډېره مننه. اوتر صاحب زمونږ مینوال چې کوم دي نو غوږ دي ستاسو کلامونو ته، نو زموږ سره څه کلامونه شریک کړي، ډېره مننه به وي جي. بس مینوالو ته به کلامونه شریک کړم. د غزل به درته ووایم چې غزل مطلب ده چې نه په ګرمۍ نه په ساړو مزه، نه په ګرمۍ نه په ساړو مزه، غم ته دې ټینګ لکه د غرو مزه. او دا خو حالاتو داسې کړی یم، دا خو حالاتو داسې کړی یم، څنګه چې مې وینې داسې نه و مزه. ډېر ښه ډېر ښه. مننه. دا خو حالاتو داسې کړی یم، څنګه چې مې وینې داسې نه و مزه. ټولو له یو شانتې کېدلی نه شوم، چاله به بد چاله به ښه و مزه. مننه. ټولو له یو شانتې کېدلی نه شوم، چاله به بد چاله به ښه و مزه. په نورو خلکو درونه او سپک پرېږدوه، وامه چې ستا نظر کې څه و مزه. ډېر ښه ډېر زبردست. مننه. په نورو خلکو درونه او سپک پرېږدوه، وامه چې ستا نظر کې څه و مزه. چې نصیبونه کومه شپه ویشل شو، په هغه شپه باندې اوده و مزه. ډېر ښه ډېر ښه. مننه. چې نصیبونه کومه شپه ویشل شو، په هغه شپه باندې اوده و مزه. او تره نور خلک ذهني بیماران، صرف بیمار پکې د زړه و مزه. ډېر ښه اوتر صاحب، ډېر مزېدار. یو بل کلام را سره شریک کړئ جي. بل کلام به ته ووایم چې د غزل مطلب ده چې زه چې د ژوند په لاره څومره تللی یم، زه چې د ژوند په لاره څومره تللی یم، نو په هر یو ګام خپلو ساتلو سپو خوړلی یم. او زما نه نور د دنیا کار نه کېږي، مه مې چېړئ، زما نه نور د دنیا کار نه کېږي، مه مې چېړئ. زه د یو ښکلي میشت د هر څه نه ویستلی یم. زما نه نور د دنیا کار نه کېږي، مه مې چېړئ. زه د یو ښکلي عشق د هر څه نه ویستلی یم. او خدای زما په دې یتیمه ورځ خبر یې که نه، خدایه زما په دې یتیمه ورځ خبر یې که نه. د اختر سهار دی او د پلار قبر له راغلی یم. مننه. خدای زما په دې یتیمه ورځ خبر یې که نه، د اختر سهار دی د پلار قبر له راغلی یم. او د خدای احسان د خلیل غوندې بچ کړم، ګنې د وخت نمرودو په خپل وس باندې سېزلی یم. مننه. د خدای احسان د خلیل غوندې بچ کړم، ګنې د وخت نمرودو په خپل وس باندې سېزلی یم. او رنګ چې مې سپور دی نو یارانو د دې راز دغه دی، د وخت څپېړو په مخ باندې وهلی یم. مننه. رنګ چې مې سپور دی نو یارانو د دې راز دغه دی، د وخت څپېړو په مخ باندې وهلی یم. او په ما باندې شوو علامو باندې یار مه ګرموئ، ما باندې شوو علامو باندې یار مه ګرموئ. خپل لیوني زړه دې جنون ته رسولی یم. او مقطع ده چې هره سلګۍ مې د پوښتلو د خو غږ نه کوم، هره سلګۍ مې د پوښتلو د خو غږ نه کوم. پښتون احساس لرم او تره ځکه غلی یم. ډېر ښه اوتر. ګرانو ښکتونکو، تاسو د اوتر صاحب کلامونه واورېدل، نو موږ وایو چې یاره یو ښایسته غوندې کې کلام را سره بل شریک کړي، نو بیا به ستاسو نه اجازت غواړو جي. اوتر صاحب یو ښایسته غوندې کلام را سره بل شریک کړي. بس مینوالو ته به په دې روانو حالاتو باندې یو کلام ووایم چې په مخ د ځمکه چې نن کومه ناروا کېږي، په مخ د ځمکه چې نن کومه ناروا کېږي، دا د تور مخو او شین مخو په سلا کېږي. او په یو عذاب پسې د بل عذاب په تمه اوسئ، په یو عذاب پسې د بل عذاب په تمه اوسئ، ځکه چې هغه شان ګناه پسې ګناه کېږي. او کرونا وایرس یوه بهانه ده، نور ترې ښه خبرې
کرونا وایرس یوه بهانه ده نور ترې ښه خبر یو چې په اسلام او مسلمان پورې خندا کېږي ډېر او سپینې مرغۍ الله ته غوره شوې د سپین احرامه سپینې مرغۍ الله ته غوره شوې د سپین احرامه دوی ترېنه لاړل خو طواف د بیت الله کېږي ډېر زبردست او غلا جواري نشي او نور جرمونه پرېږدوه غلا جواري نشي او نور جرمونه پرېږدوه خو د نهو کالو د ککۍ سره زنا کېږي شعر دی پکې چې جوماتونه مطالعه کړل د کفارو په خوله چې جوماتونه مطالعه کړل د کفارو په خوله هله په دې کې به هم رحم د مولا کېږي او که د عمر او د خالد بن ولید په زړه شوه که د عمر او د خالد بن ولید په زړه شوه او تره ټیک په دې مخلوق باندې غذا کېږي ډېر زبردست ډېر او تر صاحب یو ورکوټه غوندې کلام را سره بل شریک کړي بیا به ستاسو نه اجازه اخلي انشاءالله دا غزل به ته ووایم چې ستا د دومره غمه چې زه نه مرمه ستا د دومره غمه چې زه نه مرمه نو خدای خبر چې زه به لا په څه مرم او دا د خپل احساس د برکت په زور ځکه خو قدم په قدم زه مرمه او ماله په مرۍ باندې زور مه کوه زه خو یاره ستا په تش کاته مرمه او دغه مې د ژوند د اختتام نښه او سپین مې شو په بریتو کې ویښته مرمه او حلق مې د اجل تندې وچ کړی دی او زر راکه د سوات د سیند اوبه مرمه او مقصد ده چې یو تره دومره راته پته ده زه به ستا د غم په خوب وده مرمه ډېر ښه ډېر زبردست جی ګرانو ښودونکو تاسو او تر صاحب واورېدو ډېر په زړه پورې کلامونه موږ سره شریک کړه موږ خو ته ډېره مزه واخیسته او انشاءالله تاسو به ترې مخه مزه اخیستې وي نو اوس چونکې ټایم هم ناوخته دی نو انشاءالله پر روان پروګرام کې به د یو بل میلمه سره ستاسو په درانه خدمت کې بیا حاضرېږو تر هغې وخته پورې موږ له راکړئ اجازت د الله په امان